أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. د طالوت او داود علیہ السلام واقعه ذکر کی نو مخکې آیت مبارکه کې وفرمایل چې دغه لښکر طالوت تیار کړلو او په ازمیښت سره یې د هغې نه کمزورې او بزدله خلک لرې کړل او دوی د جالوت قوم عمالقه د هغوی ملک ته ورسېدل نو چې کله د جالوت او د هغه لښکر سره مخامخ شول نو دعا یې وغوښتله په دې کې تعلیم ورکوي مجاهدین ته د دعا کولو په وخت د دشمن سره د مخامخ کېدلو کې او فرمایي چې کوم د دعا د قبلېدلو اوقات دي پای کې یو وخت دا هم دی نو فرمایي ولما او هر کله برزو چې مخامخ شول دوی لجالوت جالوت ته و جنودی او لخکر ددتا قالو نو اوی دوی ربنا ای رب زمونگا افرغ علینا صبرا راواڑا و پونگ بانی صبر وثبت اقدامنا او کلک کا مضبوط کا قدمون زمونگا وانصرنا او مدد وک زمونگا علی القوم الکافرین په مقابله د کافر قوم کې فهزموهم نو دوی شکست ورکو ماته ورکړله د طالوت او د طالوت لښکر هم جالوت ته او د هغه لښکر ته بإذن الله په حکم د الله تعالی سره په مدد د الله تعالی سره وقتل داود جالوت او قتل کو داود علیہ السلام جالوت داود علیہ السلام په دې لښکر کې د طالوت په سپه سالارۍ کې او د هغه په باچاهۍ کې شریک و دته لا نبوت نو میلاو شوی او دی یو عابد نیک پوهه او تدبر والا یو مضبوط ځوانو نو دوی چې کله تلل نو د په لاره باندې مناسب هغه کاڼي راغونډول کم کاڼي به چې د لیندې سره زیات مناسب وو موږ ته ماشوڼی وایو تقریبا هغه کومه لینده چې داسې تاوهي او بیا چې یو سایډ وله پرېږدي نو هغه لینده باندې دا یې دپاره مناسب کاڼي کتلي وو او چې کله لښکر مخامخ شولو جنگ شروع کېدلو نو داود علیہ السلام د جالوت مقابلې ته ووتلو او هغه یو ډیر دنګ او طاقتور جسامت لرلو جالوت
داود علیہ السلام په دغه مشاوڼۍ سره داغه باندې گزار وکړلو او بالکل په تندي باندې ولګید او داسې صحیح ولګېدلو چې په شا باندې لاړو غزار شولو او د جالوت په قتلېدلو باندې د هغه د لښکر حوصلې ارتاوې شوې. نو داود علیہ السلام چونکې مضبوط او ډیر پوها ځوانو، نو طالوت بیا خپل لور داود علیہ السلام لا ورکړله او د طالوت خپل اولاد نو کله چې هغه بیا وفات شولو نو بیا بادشاہي داود علیہ السلام ته میلاو شوله او الله تعالی داود علیہ السلام له پیغمبري هم ورکړله. نو فرمای وقتل داود جالوت، او قتل کو داود علیہ السلام جالوت، وآتاه الله الملک، او ورکړه دل الله تعالی بادشاہي، والحکمت، او نبوت. د طالوت د وفات کېدلو نه وروستو دوی ته بادشاهي میلاو شوله او بیا ورته نبوت هم میلاو شولو. دا د سلیمان علیه السلام والد محترم وعلمه، او اخودلو الله تعالی دته مما د هغه سنه یشا چې وغوښتله الله تعالی. نو فرمایي چې داود علیہ السلام ته الله تعالی یو د زغرو جوړول دا اخودل چې دا به داود علیہ السلام جوړولې، او د داود علیہ السلام په لاس کې به وسپنه د موم په شانتې هغه نرمه شوه او دای نه به زغرې جوړولې، او داود علیہ السلام به د مرغو په ژبه باندې پوهېدو او مرغو به د داود علیہ السلام سره ذکر کو. داود علیہ السلام له الله تعالی ډیر ښکلی आवाज ورکړو چې کله به داود علیہ السلام ذکر کولو نو مرغۍ او غرونو به د داود علیہ السلام سره ذکر کولو. نو وعلمه کې دغه د مرغو زبان، دغه خیسته آواز، دغه د زغرو جوړول او دغه شانتی داود علیہ السلام با چې کله فیصله کوله نو فیصله با ډیر هغه په ښکلي انداز باندې داود علیہ السلام کوله، او کله به چې بحث کولو نو په بحث کې به داود علیہ السلام داسې دلایل پیش کول په طریقه باندې چې مخالف سره بیا هغه هیڅ خبره پاتې نشوله. دې د وجې نه هغه فرمایي چې د منطق هغه د ټول نه اول استعمال داود علیہ السلام کړی دی. حجت پیش کول، دلیل پیش کول، او خپل مقابل پوها کول او خاموشه کول. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، کچری نوی دفع کول د الله تعالی خلقو لره زینی په زینو سره، لفسدت الارض، نو خامخا فساد براغلی په ځمکه کې. فرمایي چې الله تعالی خلق زینی په زینو سره دفع کوي. پیغمبران او
مبلغین امر بالمعروف او نهی عن المنکر کون کی او نیکان خلق علما دوی په دلایل سره د باطل عقایدو د باطلو طریقو هغه ختمی او د دنیا نه فساد دفع کوي. دغه شانتی فرمایي چې په مجاهدینو سره الله تعالی په مجاهدینو پیغمبرانو سره الله تعالی د کفر زور چې دی هغه ماتی او اسلام له غلبه ورکوي او فرمایي چې د نیکو خلقو د وجې نه الله تعالی د خلقو مصائب او تکلیفونه ختمي او د یو نیک بنده د وجې نه الله تعالی د هغه په الواد کورنۍ محله باندې هغه یعنې د هغه د وجې نه د عینه مصائب عذابونه هغه الله تعالی دفع کوي. او په یو روایت کې د ابدالو تذکره هم راځي چې په ابدالو سره الله تعالی د ځمکې نه فساد هغه ختمی. نو دا د فساد ختمول لپاره د باز نه مراد دغه هغه مذکوره ټول صاحبان دي. نو فرمای کچری نه دفع کولی الله تعالی ځینې خلکو لره نه دفع کولی ځینې فساد کوونکي ببازن په ځینو اصلاح کوونکو سره لفسدت الارض نو خامخا فساد براغلی په ځمکه کې ولکن الله لیکن الله تعالی چې دی ذو فضل خاوند د فضل له علی العالمین په مخلوقات باندې. نو د فساد د پکولو دا څومره ذرایع چې دي نیکان خلق علما او مجاهدین دا گوی چې د الله تعالی فضل له په خلقو باندې. نو دې ته د فساد نسبت کول د دهشتګردۍ نسبت کول دا درست نه دی. تلک آیات الله دا د الله تعالی آیاتونه دي یعنی دا واقعات چې څومره بیان شو دا خو د نبی علیہ السلام نه ډیر مخکې شوي دي په زرګونو کاله مخکې او نبی علیہ السلام امی و کتابونه نبی کریم صلی الله علیه وسلم نشو لوستلی او نه په عرب کې د کتابونو د لوستلو د ویلو سره رواجو او نه د مکی په معاشره کې داسې علمی مباحث یا د دې تذکرې وي. دا خبرې هلته کې بالکل نه وي. عام طور هلته کې باغه یا د تجارت باسو یا به د سارو د مال یعنی ګړې بیزې د دې بحثونه به کېدل. کم معاشره کې کم شی هغه موجودی د هغې متعلق خلک خبرې کوي. نو فرمایي چې دا واقعات دا چې ته د خلکو ته بیانې نو دا ستا د پیغمبرۍ لوی دلیل شولو چې تا ته خو د دې خبرو علم نه و او تا کتابونه نشي لوستلی او ته بیا هم دې خلکو ته دا واقعات حق او صحیح بیانې نو دا د دې خبرې دلیل دی چې ته د الله تعالی پیغمبر یې. نو فرمایي تلک آیات الله دا آیتونه د الله دي نتلوها مونږ لولو دې لره علیک پتا باندې بالحق په حق سره و انک او یقینا ته چې
لمن المرسلین خامخا د رسولانو نه ولما او هر کله برزو چخکار شولو مخامخ شولو دوی لجالوتا جالوتا و جنوده او لخکر ددتا قالو نووی دوی ربنا ای رب زمونگا افرغ علینا راوڑاو پمونگ باندی صبرن صبر وثبت اقدامنا او مضبوط کا قدمون زمونگا وانصرنا او مدد وک زمونگا علی القوم الكافرین پا قوم کافر باندی فهزموهم نشکست ورکو دوی دغا جالوت والتا بإذن الله په حکم د الله باندې په مدد د الله سره وقتل داوود جالوت او قتل کړل داوود علیه السلام جالوت وآتاه الله الملک او ورکړه د الله تعالی بادشاہي والحکمت او حکمت وعلمه او وی خود لتا مما د هغه سنه یشا چې وغوښتل الله تعالی ولولا دفع الله او کچری نوی دفع کول الله تعالی الناس خلق لرا بعدهم زین د دوینا ببعض پزینو سرا لفسدت الارض نخامخا فساد براغله پزمک کی ولكن الله لیکن الله تعالی شده ذو فضل خاوند فضل علی العالمین په مخلوقات باندې تلک آیات الله دا آیتونه د الله دی نتلوها الولمون دیلر علیک فتابان بالحق په حق سره وانک او یقینا تشی لمن المرسلین خامخا د رسولانو نه الحمد لله رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین. پروردگار زموږ دا ناسته په خپل دربار کې قبول کړي. پروردگار موږ ته د قرآن پاک سمجھ بوجھ را نصیب کړي. د مرګ نه مخکې موږ ته په دې باندې عمل کولو توفیق راکړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.